اوس موږ د هغې وراثت خبره کوو چې چا کې هدایت و، چې خپل ځان همیشه هدایت باندې قایم ساتل او هغې کې څه شی راځي؟ مونځ کول. او اوس راځو هغې یارولو والې آیت باندې، فخلف من بعدهم خلف. هغې خلکو نه وروسته چې کوم مونځ باندې قایم وو او بیا هغې نه هم وروسته یو داسې نسل راغی او هغه خلف وو، یعنی بیکاره وو، فضول وو او ناکامه وو. نو دا یو نسل ته خلف ویلی شوي دي، یعنی دوی کې څه خیر وو. یعنی یراد منه من خلف الاخیار و یراد من خلف بسکون اللام الاشرار. نو کله چې تاسو عربي ژبه کې خلف وایئ نو دې کې راتلونکو هغې نسلونو خبره کیږي چې چا کې خیر وي. خو کله چې تاسو خلف وایئ یعنی د له سکون سره لولئ، دې باندې دا سکون نښه وي، دلته هغې راتلونکو نسلونو خبره کیږي کوم چې بیکاره دي. نو الله وایي چې هغې نه وروستو خلف راغلل چې کوم ډېر بیکاره او فضول وو. نو هغوی کې داسې څه خبره وه؟ اضاعوا الصلاة، یعنی هغوی د خپل مونځونه ضایع کړل. نو الله تاسو ته او ما ته دا وایي چې یو داسې نسل راغی چې چا ضایع کو، هغوی کې هیڅ ښه والی نشته او هغوی د ټولو کې بده خبره څه ده؟ هغه دا ده چې هغوی د خپل مونځونه له ضایع کو. ولم یقل ترکوا الصلاة فقدوا الصلاة كانوا كسالى في الصلاة لم يصلوا لم يقل هذا. الله دا نه دی ویلي چې هغوی د خپل مونځونه له پرېښودو، یا دا نه دی ویلي چې هغوی د خپل مونځونه هیر شوي وو. الله چې کومه دلته ژبه استعماله کړې ده هغه ډېره واضح ده چې هغوی د خپل مونځونه له ضایع کړی دی. نو موږ دا څه شی څنګه ضایع کوو؟ مثال کې موږ چې څنګه پیسې ضایع کوو، نو د دې هم ډېرې طریقې دي. نو یعنی تاسو پیسې داسې ضایع کوئ چې کله تاسو بیکاره شی باندې او هغه شی باندې ولګوئ چې کوم تاسو ته فایده نه راکوي. نو داسې تاسو خپلې پیسې ضایع کړې، یعنی تاسو سره یو ښه شی و او تاسو هغې ښه استعمال ونه کړو. څنګه چې تاسو سره ډېر وخت وي او تاسو هغې ښه استعمال نه کوئ نو هغه ضایع شي. نو الله دلته هغوی خلکو خبره نه کوي چې کوم مونځ نه لولي. الله خپل کلام له دلته نه دی محدود کړی. الله وایي چې هغه خلک کوم چې د خپل مونځونو نه څه اثر نه اخلي، یعنی هغه مونځونه هغوی ته څه فایده نه رسوي. مونځ خو داسې شی دی کوم چې تاسو ته او ما ته بدلولی شي. نو یعنی کله چې موږ مونځ کوو نو موږ له دننه بدلېدل پکار دي. او داسې ولې کېدل پکار دي؟ ځکه چې الله د اول نه قرآن کې بیان کړی دی. موږ دې نه وروسته آیت کې څه لوستی وو چې کله خلکو د الرحمن آیتونه واورېدل نو هغوی سره څه وشو چې هغوی ټول سجدې کې وغورځېدل. نو تاسو خو خبرې چې مونځ کې څه کېږي؟ موږ قیام کوو، د الله آیتونه اورو او هغې نه پس او بیا آخر کې څه شی کېږي چې موږ سجدې ته ځو. یعنی کوم شی چې ستاسو بدن کوي نو هغه ستاسو زړه ته هم محسوس کېدل پکار دي. یعنی الله کلام او هغې د خبرو تاسو باندې داسې اثر دی وي چې تاسو سجدې کې پخپله وغورځېږئ. ستاسو سجده او مونځ روبوټ په شان نه دی کېدل پکار، خو هغه داسې دی وي چې تاسو الله کلام واورئ او سجده کولو باندې مجبوره شئ. او کله چې تاسو الله آیات لولئ نو ستاسو زړه دې غواړي چې سجده وکړم، ځکه نه چې تاسو ډېر خوراک کړی دی یا تاسو ته خوب راغلی دی. یعنی دا کلام دومره طاقت لري او دومره زبردست دی چې تاسو اوس ودرېدی نه شئ او بس تاسو سجده کول غواړئ. نو سجده د قرآن کې کم ځایونو کې راغلې ده. کله چې د فرعون جادوګرانو هغه مار ولیدو چې کله د یو لخته اژدها جوړه شوه، عام خلکو ویل چې دا هم جادو دی، څنګه چې دا جادوګرانو سره ماران دي نو موسی علیه السلام سره مار دی. خو هغه ټول جادوګران خبر وو چې دا جادو نه دی، دا حقیقت دی. نو هغوی ټول د سجدې کې وغورځېدل. او داسې یې د کتاب لرلو والا خلک کله چې نبي صلی الله علیه وسلم ته راغلل، هغوی ویل چې موږ اورېدي دي چې دلته یو نبی راغلی دی او د دې ذکر زموږ کتاب کې هم شته. نو موږ کتل غواړو چې دا دروغ دي او که رښتیا. نو کله چې هغوی نبي صلی الله علیه وسلم نه قرآن واورېدو نو سجدې کې وغورځېدل. او داسې کله چې یوسف علیه السلام خپلوانو هغوی ته ولیدو نو هغوی دومره حیرانه شول او د الله قدرت نه دومره مغلوبه شول چې الله چاله هم غواړي نو ساتلی شي. دا دومره لویه خبره وه چې هغوی د ټول سجدو کې لاړل. نو دا هی د سجدې معنی دی چې تاسو باندې د الله کلام او د هغې قدرت دومره اثر وکړي چې تاسو نور ودرېدی نه شئ. نو الله د سجده مونځ کې ولې ایښې ده؟ ځکه چې تاسو او زه مغلوبه شو، د هغې کلام د لاسه مغلوبه شو. کېدل پکار وو چې کله موږ قرآن به لوستو نو موږ به حیرانه کېدلو چې زموږ زړونه به ځای نه خوځېدل
او الله هم دا خبره قرآن کې کړې ده چې کله هم دا خلک قرآن اوري نو هغوی باندې څه اثر کیږي. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. یعنی کله هم هغوی د الله کلام اوري هغوی زړونه ویریږي او هغوی ایمان مضبوط شي.